د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای چې څنګه سوال هغسي جواب. وای یو سوالګر کلي ته راغی او د یو کور دروازه یې ور وټکوله. د کور خاوند د کور له بلخانې څخه سر راویست. ول څه وایې؟ سوالګر ورته وویل چې ته یوار دلته راسه چې یو ډېر ضروري کار در سره لرم. کله چې د کور خاوند راغی نو سوالګر ورته وویل چې خیر راکه. د کور خاوند ته درد ورغی. ول دا خبره خو دې هلته هم راته کولی سوی، تر دې ځایه دې ولې راخوار کړم؟ خیر اوس راځه چې بلخانې ته ولاړ سو. د کور خاوند د مخه او سوالګر ورپسې سو. کله چې بلخانې ته ورسېدل نو د کور خاوند ورته ویل چې خدای دې یې درکړي. سوالګر ورته ویل چې د کور په دروازه کې به دې راته ویلي وای چې خدای دې وزله وکړه، دا دونه زحمت دې ولې راکوي؟ د کور خاوند ورته ویل چې تا به هم هلته راته ویلي وای چې خیر غواړم، بس چې څنګه سوال هغسي جواب. یادونه: دا متل په کندهار او غزني کې ډیر ویل کیږي. کله چې د یو کار په مقابل کې یو مناسب عکس العمل وښول سي او یا یو بد سړي ته په خبرو او منطقو غاښ ماتونکی جواب ورکړل سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1968 شمسي کال له ارواښاد جنرال محمد اکرم خاکریزوال څخه اورېدلې ده. ارواښاد خاکریزوال د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د امنیې قومندان او په کندهار کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. څه ښه یې ویلي دي چې څنګه سوال هغسي جواب.